السلام علیکم درنو لیدونکو. نن درته د یوې ښځې په اړه جالبه قصه لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یوه ښځه د قاضي څنګ ته ځي او د خپل خاوند څخه ورته شکایت کوي. ورته وایي خاوند مې د بل چا سره اړیکه نیولې ده او هغه یوه مالداره کونډه ښځه ده. قاضي ورته وویل آیا ستا خاوند ستا او د اولادونو د صحت په فکر کې دی؟ ښځې وویل هو، ډیر زیات زموږ په فکر کې دی. قاضي ورته وویل نو هیڅ اندېښنه مه کوه، ستا خاوند اوس هم له تا سره مینه کوي. 3 میاشتې پس بیا ښځه قاضي ته راغله او شکایت یې ورته وکړ چې خاوند ته مې هیڅ زموږ شتون مهم نه دی. قاضي وویل نن د خپلو اولادونو سره د خاوند نه پټه له کوره ووځه. ښځې همداسې وکړل او ویلیدل چې خاوند یې ډیر په اندېښنې شو او د دې پیدا کولو لپاره یې شپه ورځ یوه کړه او دوی یې پیدا کړل. ښځې قاضي ته دا هر څه وویل. قاضي بیا هم ښځې ته وویل ستا خاوند اوس هم له تا سره مینه کوي. 2 کاله وروسته ښځه په چغو چغو قاضي ته راغله او ورته یې وویل زه ستا په خبرو دوکه شوم او خاوند مې له لاسه ورکړ. 1 هفته وشو چې خاوند مې هماغه د کونډې ښځې کور ته تللی، خو تر اوسه نه دی راغلی. ما په تاسې باور وکړ چې خاوند به مې راڅخه نه جدا کیږي، خو خاوند مې زه پرېښودم او لاړ. قاضي د ښځې سره یو ځای د کونډې کور ته ځي. ګوري چې د ښځې خاوند هلته نشته. ټول کور یې ورپسې لټ په لټ کړ. ګوري چې خاوند یې په یوې ساه کې پروت دی او له کوهي څخه یې راپورته کړ. سړی اول د خپلو اولادونو او میرمن نوم په خوله کې و او د هغوی تپوس یې کاوه. کونډې ښځې غوښتل چې دا سړی دوکه کړي او له دې سړي سره اړیکه ټینګه کړي، خو سړی یې خبرې نه وې منلې، ځکه یې په ساه کې غورځولی و. قاضي ښځې ته وویل ما خو درته ویلی و چې خاوند دې ستا دی او تل به ستا وي، نو هیڅکله دې په خاوند بې ځایه او د دروغو شکونه مه کوه. درنو لیدونکو، شک د مینې او محبت ژوند بربادوي. نو راځئ چې په یو بل باندې ریښتینې او د زړه نه باور ولرو او د یو بل باور له منځه یې ونیسو.